او لدينا خبر نه دي محمد رسول الله وای ذمہواری د مسلمانو د کافر په منځ کې لمونځ ده. که چا لمونځ نه کوه لمونځ یې پرېښودل د دې په اسلام کې کومه برخه نشته. بیا په بل روایت کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وای که بېلمازه انسان په ورځ د قیامت به الله له فرعون سره، له شاداد سره، له ابی ابن خلف سره، له د غلویو کفارو سره به په ورځ د قیامت راپورته کړي. په سورة الماعون کې بیا وایي فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون. هلاکت دی وي د هغه لمونځ کوونکو دپاره، فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون، دغه کسانو دپاره دا د ویل کندې دي چې هغه لمونځ نه کوي یا په لمانځه کې سستی کوي، د لمانځه په اوقاتو په خپل ټیم نه کوي. دغه ویل هغه کنده ده په جهنم کې. امام ابن کثیر رحمه الله روایتونه راوړي دي 400 وارې جهنم پناه غواړي، له دغې کندې نه پناه غواړي، له دې ویل له کندې نه چې ای ربه جهنم دعا کوي، پناه غواړي چې ای ربه موږ له دغې کندې نه نجات راکړه ومې ساتې. دا کنده به د چا دپاره وي؟ دا به د دغه بېلمازه انسان دپاره وي. الله اکبر. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نن چې موږ مسلمانان د موږ ځوانانو ته خاص کر وایم، ای ځوانانو په الله قسم لمونځ وکړي، له زنا نه به مو راوګرځوي، لمونځ وکړي له غلا نه به مو راوګرځوي، لمونځ وکړي الله به په رزق او په ژوند او زندګي کې برکت درکړي، لمونځ وکړي د شریعت له مخالفت نه به مو راوګرځوي. محمد رسول الله ته صحابه راغلل و یا رسول الله فلانی کس هم غلا کوي هم لمونځ کوي. رسول الله ورته ویل وایي زر ده چې دا لمونځ به یې راوګرځوي له دې غلا نه، ځکه قرآن کې رب وایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، بېشکه دا لمونځ انسان له بې حیا او له ناروا کارونو نه یې راګرځوي. نن د موږ ځوانان یقینا په لمانځه کې ډېر سوس سوي دي او له دې نه خبر نه دي چې محمد رسول الله وایي ذمہواري د مسلمانو د کافر په منځ کې لمونځ ده. که چا لمونځ نه کوه لمونځ یې پرېښودل د دې په اسلام کې کومه برخه نشته. بیا په بل روایت کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که بېلمازه انسان په ورځ د قیامت به الله له فرعون سره، له شاداد سره، له ابی ابن خلف سره، له د غلویو کفارو سره به په ورځ د قیامت راپورته کړي. الله اکبر. تاسې وګورئ رسول الله وایي الصلاة عماد الدین، لمونځ ستنه د دین ده. من اقامها فقد اقام الدین، چا چې دا د لمانځه دا ستنه ودروله دین یې ودرول. ومن هدمها فقد هدم الدین، او چا چې لمونځ پرېښودل د هغه دین نه هغه دین ټول نړولی. دا لمونځ نه ده. لمونځ محمد رسول الله چې به ستړی سو په غزواتو کې د ما مور و پلار دې له ده نه قربان وي، د ما ځان و روح دې له ده نه قربان وي. اله العالمین دې موږ تاسو ته شفاعت را نصیب کړي. محمد رسول الله چې به له جهاد نه ستړی راغلل یا به له کار او له بل څه نه ستومانه راغلل، بلال رضی الله ته به آواز وکړل وایي ارحنا بالصلاة یا بلالو، ای بلالو موږ ته په لمانځه باندې آرام راکړه. الله اکبر. آرام راکړه ای بلاله. نبی علیه السلام وایي درې شیان ما ته ډېر محبوب دي، په ژوند کې له دې نه نور محبوب شیان نشته. اول یې لمونځ وښودل چې دا وایي د ما د سترګو یخوالی، دا وایي د ما د سترګو یخوالی. موږ یقینا د خپل خالق جل وعلا مو نه ده پېژندلی. الله جل وعلا او زه هغې انسان ته وایم چې د کوم انسان په ژوند کې لمونځ نه وي، په خیر پسې مه ګرځېږه، په برکت د رزق او په برکت د ژوند پسې بیا مه ګرځېږه، په خوشحالي د کور په خوشحالي د بچانو پسې بیا مه ګرځېږه. والله قسم که تا بیا په ژوند کې خوشحالي ولیدله، که د لمانځه سره خدای پاماني وکړله، او الله قسم که تا بیا په ژوند کې خوشحالي ولیدله، یا په ژوند یا په رزق یا په زندګي په یو څه کې، والله قسم چې تا ونه لیدله. تکبیر. الله اکبر ولله الحمد. نعره تکبیر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. المنځ هغه عبادت ته چې الله په ټولو انبیاو باندې فرض کړي ول، په ټولو انبیاو باندې لمنځونه فرض ول، د هغه په امتونو باندې لمنځونه فرض ول. که تاسې د موسی علیه السلام قصه، د نوح علیه السلام قصه، موسی علیه السلام ته چې کله الله جل وعلا په تورات ورکړل په کوه طور کې څه ورته وایي؟ وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري. ورپسې د عیسی علیه السلام قصه ده، اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا. همداسې د نورو انبیاو المنځ والله الذي لا اله الا هو په ورځ د قیامت الله چې له بنده سره حساب کوي، اول د لمانځه حساب ورسره کوي. راسه بالکل راځه په خیر، اول د لمانځه حساب، اول د لمانځه حساب ورسره کوي. نو موږ تاسو ته اوس راپاته څه شي ده؟ نور خو مو د الله په دین غیرت ونه کړل، د الله په عبادتو په نورو شیانو خو مو غیرت ونه کړل. یو فرض المنځ د دام را باندې سختوي، او دا په چا باندې سختوي؟ ان المنافقین يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. بمنافق إنسان صفت دادس المنزل تبسوشتي، المنزل بسوشتي باندې پورته کیږي، والمنزل کې بسوشتي کې إله العالمين لداسو صفتنا مواساتي، إله العالمين لداسو صفتنا مواساتي. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لداسو صفات نجات را نصیب کړه. يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. إله العالمين داسې ځوان مراکوي چې د تا ته مو سر په سجده نه ټیټېږي. إله العالمین داسې زندگی مراکوي چې تاسې وګورئ په ورځ قیامت چې کله الله جل وعلا د محشر په میدان کې ټولو انسانانو ته به الله امر وکړي چې سجده راته وکړي. چې چا په دنیا کې الله ته سجده کړې وي، سر یې ورته ټیټ کړی وي، هغه به په ورځ قیامت هم په دې کې طاقت پیدا کړي چې سجده ولګوي. او چا چې په دنیا کې رب ته سجده نه وي لګولې وهم لا یستطیعون، په ورځ د قیامت به الله دا طاقت دوی ته نه ورکوي، داسې به نسي ټیټېدلی، داسې به نیغ ولاړې سجدې ته به نسي ټیټېدلی. داسې الله مو دې له داسې حال نه وساتي، آمین. الله مو دې له داسې حال نه وساتي. آمین. نو لمونځ د لمانځه په اړه چې زه وعید درته بیان کړم، وعید بعضې روایاتو کې راځي په سوونو کاله به الله د یو لمانځه په بدل کې انسان ته په جهنم کې سزا ورکوي، په سوونو کاله. الله نو الله دې موږ تاسو ټولو ته هدایت را نصیب کړي. خدای جل وعلا دې موږ تاسو پابند د لمانځه جوړ کړي. هره ګناه کله چا نه کېږي لمونځ مه پرېږده. ګورې دا بعضې مسلمانان ما ته وایي قاري صاحب د موږ نه بد اخلاقي کېږي، زنا رانه کېږي، بل حرام و ناروا کبیره ګناهونه رانه کېږي. د زړه سره تل لمونځ شروع کړه، الله ته دې په دې سبحان ربي الاعلى نه وروسته ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، دا دعا ته په اخلاص او په پاک زړه ورته وکړه رب ته. الله جل وعلا بیا تا څنګه له دې ناروا ونه ساتي، رب جل وعلا بیا تا ته څنګه توفیق نه درکوي. او هغه انسان چې د هغه سر په سجده الله ته نه ټیټېږي، دا د پوهه چې له ما نه رب خفه سوی ده او نهایت رانه خفه ده، چې الله ته د سر په سجده ټیټ نه سول. د الله بنده په دې ځان پوهه کړه چې نور مې رب داسې رانه ناراضه ده، داسې رانه خفه ده چې له ما نه یې د سجدې توفیق اخیستلی ده. الله اکبر. الله لکم انسان نه ډیر زیات خفه کیږي چې ګناهونه کوي که لمونځ کوي، که لمونځ نه کوي. الله له هغه انسان نه دومره نه خفه کیږي چې ګناهونه کوي چې څومره په بېلمازه انسان باندې خفه کیږي چې لمونځ نه کوي. الله اکبر. که تاسو خیال کړی وي ګناه دې وکړه راغللې، اله العالمین ته لاسونه پورته کړه، په تنهایي کې یو بغل ته څه ورته ای ربه خفه کړی مې یې، ای مهربانه ربه، ای عظیمه ربه، ای هغه ذاته چې عفو دي صفت ده، ای هغه ذاته رحمت دي صفت ده، ای هغه ذاته مغفرت دي صفت ده. ای ربه دې تا دربار ته راغلی یم، ای عظیمه ربه، ای عظیمه ربه که رحم رباندې ونه کړي زه به هلاک سم. رب په هغه ځای بښنه درته کوي.
خو لیکن که کله د لمونځ ته شا کړله الله جل وعلا دغه انسان نه نهایت خفه کېږي. نهایت همدغه وجه ده چې دا زه کله خلکو ته وایم اوس که موږ بعضې انسانانو ته وایي چې د خنزیر غوښه خورې وهي دي په سوک دي وهي وایي د خنزیر غوښه څنګه شراب خورې دا څنګه لیکن د لمونځ قضا کېدل بیا داسې ورته ښکاره کېږي لکه حلوا سې خوري والله چې زر میاسې شراب خورې زر میاسې د خنزیر غوښه خورې او یو لمونځ قضا کېدي د یو لمانځه قضا کېدل ګناه ورباندې زیاته ده. الله لمونځ هغه رکن د اسلام ده. ګوره له کلمې نه وروسته اول رکن د اسلام لمونځ ده. دا د مؤمنانو صفت ده. الله دې موږ تاسو ته توفیق را نصیب کړي. الله مو دې لمونځ کوونکي جوړ کړي.